لپاره د جوړوم چې زما ټرکي کې زما فلایټ و زما ټیکټ خو ما څو ورځې یو هفته دوه مخکې کټ کړی خو منځ کې پکې دا خبره راغله نو اول خو زه ډېره خفه وم اپسیټ وم خو ستاسو سپورټ ستاسو مینه ستاسو هغه ګډ ویوز چې کوم دي هغه ما له دومره همت راکړو که نه تاسو یقین وکړئ زما په زړه کې صرف دا دی که نه چې الله دې دا صرف ستاسو مخې ته راولي بس. ګورئ ملګرو د ډالفینیان د پاکستان نه تله خلک مختلف قسمه خبرې کوي چې آیا دا د نیشنلټي حاصلولو دپاره یا دې دپاره دا کوم کیس چې شوی دی دا یې کړی دی هغه به مونږ سایډ ته خو صرف به زه تاسو ته ویم چې ولې پاکستان نه روان شو او لاړو ترکي ته. نو مسله دا د ګوره دې چې کوم اف آی آر درج کړی د پیکا ایکټ لاندې دا ډېر زیات خطرناک کیس دی. کوم قانوني ماهرین چې په دې باندې خپل رای ورکوي هغه وایي نو د هغې وجې نه کم ډالفینیان چې دی هغه په دې مجبوره شو چې آیا که زه چېرته په پاکستان کې یم نو دا کم کسان چې زما مخالف دي نو دا کولی شي چې ما ته څه ضرر ورسوي یا زما د مرګ کوشش وکړي تر دې حده پورې. نو هغې دا فیصله وکړه چې زه به پاکستان پرېږدم بهر ملک ته به لاړ شم نو هلته به زه یو څو ورځې یم چې دلته دا کسان کله ګرفتار شي نو بیا که زه راځم زه راتلی شم ځکه دې باندې چې کوم اف آی آر شوی دی د قانوني ماهرینو مطابق ډېر زیات خطرناک اف آی آر دی په دیو کې د دیو راوته هغه ډېر زیات مشکله دي. نو ګورو چې مخکې څه کېږي یا ډالفینیان د ترکي نه بل ملک ته به ځي او که نه او یا به هلته خپل قیام هغه اوږدوي د دې کومه فیصله چې ده هغه به هغه د وخت مطابق کوي. نو دغه کم لنډ شان معلومات راغلي مال چې هغه تاسو سره زر ته زره شریک کم انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.